السلام علیکم ورحمت الله. پرون مونږ سبق ویلو د سین نه واخله تر ضوا پورې. نننی سبق انشاءالله مونږ به وایو د عین نه واخله تر لام پورې. نو اول حرف چې دی عین، دا به څنګه وای؟ عین عین عین. دا ادا کیږي ویلی کیږي د مرې نه، یعنی د حلق نه. خو ما تاسو ته ویل چې مرې دا درې حصې لري. یو هغه طرف ته چې خولې طرف ته نږدې ده، یو هغه حصه ده چې منځ دی، او درېیمه حصه هغه ده د مرې چې هغه سینې طرف ته نږدې ده. نو دا عین چې وی که نه، نو د مرې منځ نه وسط الحلق نه به ادا کې عین عین عین. بل حرف چې دی غین. عین باندې ټکې نه وي او غین باندې ټکې وي، دې ته به ګورئ ښه. غین ګوره، غین به څنګه وی؟ غین غین غین. دا چې ادا کیږي دا هم د مرې نه ادا کیږي، خو عین چې دی د منځ نه مرې نه ادا کېدو، او دا نه دا د مرې اول حصې نه ادا کیږي، کوم چې خولې طرف ته نږدې ده. غین یعنی ادنى الحلق، خولې طرف ته نږدې چې مرې څنګه شروع کیږي دغه ځای دی غین. او دا هم مستعلی حرف دی، ډک حرف. دا چې وی ډک غین غین غین. بل حرف چې دی فا. فا فا فا. دا چې ادا کې نو د برانی غاښونه صنایع علیا د مخامخ غاښونه نه دي، برانی جامله کې د دې دا سرونه دا به په لاندنۍ شونډه باندې کېدي، خو شونډه کې چې کوم دا لوند ځای دی په دې چې دا غاښونه کې دی فا 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 فا. بل حرف چې دی قاف. قاف قاف. د ژبې اخري حصه، اخري حصه چې دا بیخ بنیاد اقصى اللسان ورته وی. کله چې دا بر تالو حلقې ژبه ورته وی، هغې ته لحاتم وی، هغې ته چې اوچت کی نو دې ته دې ځینه قاف ادا کیږي. د ژبې اخري حصه چې بر حلقې ژبې ته نږدې کې دې ته دې ځینه بیا څه قاف ادا کیږي. قاف قاف قاف. دا هم مستعلیه حرف دی، دا به ډک لولي، ډک به لوستی. صحیح ده. بل دا چې حرف چې دی کاف. کاف کاف کاف. وردا قاف دی، دا کاف دی، دا ډک دی او دا تش دی. ښه کاف. او مخکې قاف. کاف چې ادا کې نو د ژبې اخري حصه بنیاد چې کوم بنیاد دی کوم ځای نه ژبه کې د ژبې اخري حصه د لږ ټیټ کې ښکته کې د حلقې ژبې نه لږ ښکته کې نو دې ځای نه بیا کاف ادا کې کاف کاف. بل حرف چې دی لام دی. لام. لام چې دی لام لام لام. کله چې د ژبې د سر سره دا نږدې حصه د ژبې سر دی، دې سره نږدې حصه دې ته حافه وایي. حافه دا ډډه ورته وایي د ژبې. دا چې دی د برني غاښونه، برني غاښونه جامله مخامخ غاښونه جامله چې وګورئ صنایع رباعي انیاب د دې د اورو سره ولګي. اورو سره ښه د ژبې سر نه ګورئ، ژبې سر سره د خوا کې کومه حصه ده، دا چې دغه ځای سره ولګي اورو سره ګورئ لام لام لام. نننی دا سبق و. السلام علیکم ورحمت الله.